د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. بیل بیل توکمونه یا نژادونه څنګه منځته راغلل؟ په تیر لیک کې مو پر نیولیتیک انسانانو بحث وکړ او په عمومي ډول به یې په جهیلي کورونو کې ژوند کاوه. موږ ولیده چې دوی په بیلابیلو خواو کې ډیره ترقي کړې وه. کرهڼه یې کشف کړه، د خوراکي موادو پخول او د حیواناتو اهلي کول یې زده ول او له هغو څخه یې د ځان لپاره کار اخیست. دا شیان په زرهاوو کلونه پخوا پیښ سوي دي او موږ په هغه باره کې ډیر معلومات نه لرو، خو ښایي د دغو نژادو یوه زیاته برخه چې موږ یې په نن ورځني دنیا کې وینو د هغو نیولیتیک انسانانو اولادونه وي. لکه څنګه چې خبره یې نن ورځ سپین، ژړ، نسواري او تورپوستکي انسانان سته. خو رښتیا خبره دا ده چې دا اسانه نه ده چې موږ انسانان پر دغو څلورو ډلو وویشو. نژادونه سره ګډوډ سوي دي او د یو زیات شمیر په برخه کې سړی په سختي سره ویلی سي چې د انسانانو په کومه ډله پورې اړه لري. ساینسپوهان د انسانانو سرونه اندازه کوي او په دې ډول ځینې وختونه د خلکو نژاد معلومولی سي. د دې کار لپاره نورې لارې هم شته. دغه مختلف نژادونه څنګه منځته راغلل؟ که هغوی د عین خلکو اولادونه وي، نو بیا اوس ولې یو تر بله دونه فرق لري؟ ته پوهیږې چې یو جرمنی سړی له یو تورپوستي څخه ډیر فرق لري. د یوه د بدن پوست سپین دی، د بل دا تور دی. د جرمني وریښتان روښانه رنګ لري او اوږده دي، د هغه بل هغې تور رنګ لري او لنډ او پیچلي دي. چینایي سړی بیا له دوی دواړو څخه فرق لري. په دې پوهیدل سخت دي چې دا تفاوتونه څنګه منځته راغلي دي، خو د دغو تفاوتونو په ځینو علتونو بیا پوهیږو. ما پخوا لا درته ویلي دي چې حیوانات څه ډول ورو ورو تغییر کوي او ځانو ته د خپل نوي محیط سره مطابقت ورکوي. کیدای سي چې جرمنیان او تورپوستان د بیلابیلو انسانانو اولادونه وي، خو په یوه یا بل ډول په یوه وخت د عین نیکهګانو یعنی مشترکو پلرو او نیکهګانو څخه منځته راغلي وي. تفاوتونه به له محیط سره د تطابق په دوران کې رامنځته سوي وي، یا کیدای سي چې لکه ځینې حیوانات یوه ډله نسبت و نورو ډلو ته په اسانۍ سره له نوي محیط سره تطابق وکړي. په دې ډول دی چې هغه څوک چې د شمال و ډېرې سړې هوا او یخي ته ورڅیرموي، په ځان کې له سړې هوا سره مقاومت ته وده ورکوي. اسکیمویان یا د شمالي قطب اصلي اوسیدونکي د شمال د یخي پر دښتو ژوند کوي او ډېرې سړې هوا ته ځان تکیه کولی سي. که یې زموږ د هېواد په شان تاوده ځای ته بوځي، ښایي مړه سي، ځکه چې هغوی له نورې دنیا څخه لیرې او سخت ژوند ته مجبوره دي. د نورې نړۍ د خلکو په شان یې ډیر شیان نه دي زده کړي. د افریقا خلکو یا هغو خلکو چې د استوا خط ته نږدې دي چې هوا پکښې ګرمه ده، له تودې هوا سره عادت پیدا کړی دی او د لمر ډیره ګرمي یې د بدن پوست تور ګرځولی دی. ته پوهیږې که څوک د بحر په غاړه یا کوم بل ځای لمر ته ډیر عمر تیر کړي، د بدن پوست یې تر پخوا نسواري او تاریک کیږي او لمر ته تر څو هفتو وروسته یې د بدن پوست ډیر توریږي. نو ته فکر وکړه چې یو څوک چې مجبوره وي چې دغه لمر ته یعنی څرمه ژوند وکړي، نو پوستکی به یې څنګه تور وي.
او هغه خلک چې په تودو هیوادو کې په سلهاو کلونه تیر کړي وي او نیکګان، پلرونه، اولادونه، لمسیان او ټول خپلوان یې هلته ژوند وکړي، نو د بدن پوست به یې داسې وي لکه تور رنګ. د هندوستان بزګران خو دې لیدلي دي چې د غرمې لمر ته په کښتو کې کار کوي، له ډېرې مسکینۍ کالي نه لري چې وایې غوندي، ټول بدن یې لمر ته څرموي او ټول ژوند یې دا حال وي، نو خامخا یې د بدن پوستکی توریږي. نو معلومه سوه چې د انسان د بدن پوست د هغې آب و هوا نتیجه ده چې ژوند پکښې کوي او د چا په ارزښت یا ښه والي یا ښایست پورې هیڅ اړه نه لري. که یو سپین پوستی نفر په یو تاوده هیواد کې ژوند وکړي، البته چې پوست به یې تاریک سي، مګر دا چې ټول عمر تر پیکو لاندې او په مناو کې تیر کړي. ته خبره یې چې موږ کشمیریان یو او 200 کاله هاخوا ته زموږ نیکګانو په کشمیر کې ژوند کاوه. په کشمیر کې هر څوک د بزګرانو او کارګرانو په شمول سپین پوست لري. سبب یې دا دی چې د کشمیر هوا سړه ده، خو که دغه کشمیریان د هندوستان نورو ځایو ته چې هوا یې توده وي ولاړ سي، نو به یې پس له څو نسلونو څخه د بدن پوست تور سي. زموږ د ډیرو کشمیري دوستانو د بدن پوست سپین دی، د ځینو دا بیا تور دی. هر څونه چې دغه کشمیریان د هند په دغو برخو کې ژوند وکړي، په هغو نه اندازه یې د بدن پوست تاریک کیږي. اقلیم د بدن پوست یا د مخ پوست د تغییر عمده سبب دی. البته دا امکان لري چې د هغو کسانو د بدن پوستونه تور نسی چې په یو تاوده هیواد کې ژوند کوي، د باندې لمر ته کار نه کوي او دونه دولت ولري چې په غټو غټو کورو کې واوسي او پر خپل ځان او خپل پوست پام وکړي. یوه بډایه کورنۍ کولی سي چې څو نسلونه په داسې شرایطو کې ژوند وکړي، بیله دې چې د بدن پوستکی ډیر تغییر وکړي، خو کار نه کول او د نورو په وږو او کار ژوند کول داسې شی نه دی چې څوک افتخار پرې وکړي. په هندوستان کې سړی ویني چې عموماً په شمال، کشمیر او پنجاب کې د خلکو د بدن پوست سپین وي، خو هر څونه چې د جنوب خواته ځي، هغو نه یې پوست توریږي، لکه څنګه چې په مدارس او سیلون یعنی سریلانکا کې دې لیدلي دي، د خلکو پوستونه پر مخ تور دي. ته به البته چې ووایې دا ټوله د آب و هوا په نتیجه کې دي. هر څومره چې د استوا خط ته نږدې کېږي، هغومره هوا تودیږي. دا رښتیا ده او د هندوستان په بېلابېلو برخو کې د پوست د تغییر سبب کېږي. خو بیا به هم په وروسته کې ووینو چې تر یو ځایه په هغو بیلو نژادو پورې اړه لري چې هندوستان ته راغلي دي. په تیرو زمانو کې ډیر نژادونه هندوستان ته راغلي دي او که څه هم هڅه یې کړې ده چې ځانونه جلا وساتي، بیا یې هم یو له بله له ګډېدلو یعنی خلطېدلو څخه چاره نه ده پیدا کړې. اوس دا خبره ډیره سخته ده چې سړی ووایي دغه نفر په دغه معین یا ټاکلي نژاد پورې اړه لري.